ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. دلته د کوپنهاګن په مرکز د امام ابو حنیفه علیه رحمه په جامع جمعیت کې د جمعې د لمانځه نه وروسته دا د تاسو ګورئ چې زموږ زیات شمېر هېوادوال او دغه د نورو هېوادو مسلمانان چې د جمعې لمونځ نه خلاص شول نو اخته دي او اوس د دې ترتیب ده چې په افغانستان کې د پېښې شوې زلزلې د قربانیانو او شهیدانو لپاره لاسونه لپه شي او دعا وشي. زه هیله لرم چې وکولی شو د دې جریان نه ځینې مرکې تاسو ته وړاندې کړو او هیله لرم چې تاسو هم له موږ سره د خپرونې تر پایه واوسئ. تاسو ګورئ چې لا لمونځ نه ده پای ته رسېدلی او دوستان او ګڼ شمېر افغانان دلته موږ سره یو ځای دي. انشاءالله چې موږ مرکې به بیا دوام ولري. قدرمن لیدونکو همدا شیبه ما سره یو ځوان دلته تشریف لري په جمعیت کې او زه هیله لرم چې تاسو ته ځان معرفي کړي او بیا به سره خبرې وکړو. صاحب ستړي به شئ، په خیر راغلی. صحت په خیر. لږ په لوړ اواز ځان معرفي کړي. زما نوم اجمل دی او زه دلته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جمعات کې د جمعې لمونځ ادا کیږي. دلته موږ هم چې راغلي یو په دې حساب چې دلته د افغانستان کې شوه زلزله وشوه او ډېر خلک پکې قرباني شول، شهیدان شول. د هغوی فاتحه هم دلته اخیستل کېږي. همداسې ده؟ بله همداسې ده. نن د هغوی دپاره چندم ټوله شوله او د هغوی دپاره د فاتحې مراسم هم ادا کېږي. بس الله پاک دې هغوی ته جنت فردوس کې الله مقام نصیب کړي او سره بیخي خفه یو ټول افغانان دردېدلي دي. الله پاک دې موږ تاسو ټول د باقي غمه لري. تاسو په خپل اصلا د افغانستان د کوم ځای موږ د ننګرهار یو. د ننګرهار هلته هم دا زلزله خو شوې ده په ننګرهار کې، په شینوارو کې، په نږدې کونړونو ته د سیمو کې شوې ده. خپلو کورنیو نه خبر یاستئ؟ خیریت ده انشاءالله هلته فعلا الحمدلله خیر و خیرت دی. د کونړ په پرتله هلته لږ ذره دغه و مقصد دومره درد او دغه نه دی، ډېره کلکه نه وه، شدیده نه وه. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. شنوندگان و بینندگان عزیز و گرامی، همین لحظه من صحبت کوتاهی دارم با یکی از شاملین از این فاتحه که همینجا در کنار ما تشریف دارم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب هستین؟ خیریت انشاءالله خوب هستین؟ برای شما هم تسلیت میگم. این قربانیانی که در وطن ما برای تمام مسلمان افغانستان، برای تمام شهدایی که فامیلایشون زنده است، بسیار اظهار همشریکی برشون میکنیم. شما به این مناسبت آمدین اینجا که همین مراسم فاتحه است؟ بله، به خاطر از اینکه روز جمعه هم است امروز و پیش از اینکه ما مسجد بیاییم برای ما اطلاع داده شد که امروز فاتحه میگیرن و یک تعداد من انسانایی که آمده بودن کمک کردن. وطنداران و شما بسیار زیاد بود نام خدا. الحمدلله همیشه در غم و خوشی ما با هم اشتراک داریم، با هم دیگر غم شریکی میکنیم. من تا این حالتی که شما گفتین که یک مقدار کمک‌های مادی هم اینجا جمع شد. بله به خاطر امداد به قربانیان زلزله که اونجا فامیلاشون با مشکلات برخوردن و خودشون با دوا و نان و چیزای مشکلات ضرورت دارن. خوب است که اینجا نشان داده شد که افغانا حتی در خوشی و شادی خود هر صورت که در غم با هم یک جا هستند. الحمدلله همیشه افغانا متحد بودن، همدیگر را دوست دارن، مخصوصا در شرایطی که به خاطر از اینکه ما کلمون یک افغان هستیم، از یک کشور هستیم، از یک قوم هستیم. دیگه وطن مشترک ماست. بسیار تشکر. لطف کردین. زنده باشین. همچنان. قدرمن لیدونکو همدا شیبه از د جمعیت په یوه بله برخه کې یو شمېر افغانان ګورم، ګران عزیزان ګورم چې دلته تشریف لري، دوی هم راغلي دي د فاتحې لپاره. صاحب سلام علیکم. ستړي مشئ. سال د صاحب صحت مو ښه ده، خیره. که ځان را وپېژنئ قدرمنو لیدونکو ته. محمد آصف د وردګو تشکر خیر صاحب خدای دې ټول مسلمانان وبخي سره د موږ د دعا افغانانو چې د موږ
بې ځایه شول. او په دې زلزله کې ډېر کسان له منځه لاړل. زلزله نو ډېر تریخ مرګ دی، خدای په سړي باندې نه ورولي. نو او ناوخته د شپې دا پیښه شوله او ټول خلک په شیرین خوب باندې پراته وو. نو دغه مرګ پرې راغی. خدای دې ټول وبخښي، خدای دې وبخښي ټول. خدای دې جنت فردوس په نصیب نو کړي. دلته تاسو ان شاء الله د فاتحه کې برخه واخیستله واسطه بل دلته په دې جمعیت کې چې کومه فاتحه واخیستل شو هم دې لپاره راغلی یاست تاسو. ښه ډیر الله. زه خبر شوم چې یو شمېر چنده او مادي کومک هم دلته راټول شو. ښه ډیر الله ډیر الله. تاسو څومره وخت کېږي ډنمارک کې یاست؟ زه تقریبا 3 کاله کې. 3 کاله؟ نو ته خو بیخي ډنمارک یې. خدای مو له غمونو وساته. ډیره مننه. څه خبرې لرئ خپل خلکو ته؟ زه فکر کوم افغانان خلکو ته دا خبرې لرم چې خپل دغه زه دغه یوټیوب کې ډېر نوشته کوم چې دغه کرایم روی دی ایستا کو د غریبون نه د کرای نه خلی دغه پیسې دار خلک مهاجر راغلي کډوال او داس دنه کو چې وو پیدا نوز دوی نه کرای خلی دا د بل د غریبون سبات کومک وکړو. ډیره خبره ده، ډیر ښه پیغام مو درلود، ډیر ښه پیغام. ډیره مننه، ډیره مننه، ډیره مننه، ډیره مننه. جناب میر عبدالواحد سادات د افغان حقوق پوهان د ټولنې رئیس هم دلته تشریف لري. شنونده و بیننده عزیز گرامی، با سادات صاحب و فعالیتاشان آشنا هستیم. خواستیم که نظر ایشان هم بگیریم. جناب سادات صاحب سلام علیکم. صحت شما، خوش آمدید. سلام. خوب هستین صاحب؟ صحت شما خوب است؟ انجمن حقوقدانان سراسری افغان ها در سراسر جهان و مخصوصا در اروپا بسیار فعال است. امروز با مناسبت می فاتحه خواستیم کوچکترین و کوتاه‌ترین نظر شما رو بگیریم. من سلام و احترام تقدیم میکنم. بله. عرض تسلیت دارم به خاطر شهدای حادثه ناگوار، فاجعه بزرگ انسانی که یک ماتم بزرگ ملی است. به مجروحان شفای عاجل آرزو میکنم. از سازماندهی پروگرام امروز این محفل که خود شما هم در این نقش بسیار برجسته داشتید، من سپاسگزاری میکنم. تشکر. امیدوار هستم افغانا چی در داخل چی در بیرون در این موضوع به حساب ماتم مشترک کل ما سهم داشته باشیم. یک امر مهم افغان ها تبارز دادند دمی زلزله که واقع شد که افغان ها در هر صورت هم در خوشی و هم در غم با هم هستند، مشترک هستند و کلگی ملت لایتجزای افغانستان. سوزا تشکر، لطف کردین سب. تشکر از شما. الله در قرآن عظیم شان کې فرمایي قل هو القادر على ان تاسو د خپو د لاندې ارجلکم تاسو چې تاسو پوه شئ هغه کوم عذاب چې دی تاسو باید پوه شئ. او بل دا چې موږ په قرآن عظیم الله جل جلاله راولي ټول شیان دننه چې دي په ځمکه کې هغه ټول به اوچت راوځي او راوځي. بله خبره د دې ده چې انما المؤمنون اخوة، ټول آیات شریف کې وایي ټول مؤمنان ورونه دي. په همدا حسنا قال المسلم اخو المسلم، مسلم کې خامخا رسیدګي کولی شي. مسلمان او چا چې ستر د مسلمان باندې ستر پرده واچي. نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سائر الجسد، بیا د دې نه ټول هغه وجود ته پادابیږي، ټول وجود ناراحته کېږي. د یوې عبارت داسې دی موږ ټول زه من حیث د یو افغان یو مسلمان یم او زه بې څوکه او زه بې کسه یم او هر وخت په ارمان کې یم. هېڅ وخت ما سره ملګری پیدا نه شو چې زما لاسنیوی وکړي. رحمت باندې مې او موږ همیشه لپاره زلزلې زنګوي وړیم او راوړیم او بیا وروسته د هغې نور هغه څه چې موږ او تاسو یې لرو مثلا کله کله په سترګو باندې ړانده کې موږ هېڅ شی نه ګورو، ړانده یو لکه. او د وطن هغه څه چې موږ تاسو ګورو پرهارونه دي په هر ځای کې، دا یوازې په ما کې نه دی، په تا کې نه دی، په ټوله دنیا کې دا پرهارونه په ټولو افغانانو کې دي، په ښځو او په نورو او په ماشومانو کې ټول دي. هر یو ته خپله حصه رسېږي. فلهذا داسې یو کار نشته دی چې موږ پکې ګټه واخلو یا پکې د دې نه لږ فریادونه واوري. الله جل جلاله دې زموږ فریادونه واوري. د هر د دنیا او د آخرت هغه څه چې موږ کړي دي الله دې حسناتو کې منظور کړي. او زموږ د هر ورځې بندیتوب او قیدي موږ په دې پردو مملکتونو کې دلته کړي ګناه او دننه به هغه څومره کړي. الله تعالی دې هغو ته نجات ورکړي. دا موږ نه ویل چې څوک را باندې امریکایي امیر دی کړي، مګر زما حق دې راکړي
بنده حق دې راکړي، قانون دې راته وباسي، زما ازادي او حرام زما حریم ته دې غرض نه کوي، زما شخصي کارونو ته دې غرض نه کوي. هغه څه چې وي او موږ مسلمانان هغه وخت مسلمانانو چې د صحابو په وخت کې موږ مسلمانان شوي، موږ اوس څوک نشي مسلمانولی. زموږ په مسلمانۍ کې باید څوک ګوتې ونه ووایي او نه موږ ته د مسلمانۍ طریقه وښیي. او هر جومات کې معالم شته، په هر ځای کې معالم شته، موږ هر ورځ تنبیه دوی رحم وکړي، الله به په دوی باندې رحم وکړي. الله هر بار دې الله تعالی شهداو ته جنتونه ورکړي. اوس موږ هېڅ نشو کولی اله العالمین دې شهیدانو ته اجرونه ورکړي او هغه څوک چې خدمت یې کړی او هغه څوک ورکې منډې تړلې وي او هغه څوک ورسره کومک کوي، اله العالمین هغو ته هم اجر ورکړي. کوم خلک چې ورته دعا کوي د لرې نه یې ورته کوي، اله د هغو دعاګانې ورته قبوله کړي. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله عليه بیننده‌های عزیز و گرامی تلویزیون امین لحظه ما می‌بینیم که امام مسجد بعد از اتحاف دعا و ارواح پاک شهدای این زلزله اخیری که در افغانستان با وقوع پیوست و هزاران افغان زیر خاک شد، ایشان با کسای افغانای دیگه که اینجا تشریف آوردن مصافحه میکنن. صحبت میکنم انجینر صاحب سلام. زرگو خدا خیرات. تا خلق خبری او که کنار دی کم زای دا انجینر صاحب خود خپل ده. اول خود ځانو پیژنه. صاحب رسول ما نوم صاحب رسول دی او د کونړ د ولایت ما سرکانو د ولسوالۍ په سرکانو کې زلزلہ څنګه وتیره په سرکانو کې شکر دی په دې حال باندې ځکه چې خاصه پیښه نه ده خاصه پیښه نه ده من ته یو دیوال میم یو چې شی چولېدل دی خلک تر اوسه پورې په یېره کې دي او الله دې شهیدانو ته بهتر جنتونه ورکړي او خدای دې مریضانو ته عاجله شفا ورکړي او کورونایو ته دې خدای وګد ژوند ورکړي. او خشي چې تاسو فاتحه کې برخه واخیستله. انجینر صاحب رسول د ډېر لوړ تحصیلات خاوند دی، زما ډېر پخوانی ملګری دی، یو څه سره خپلوي لرو خو لږ لرې ما نه ګرځي. په هر صورت دلته بل یار مو ده ستړي مشي. السلام علیکم. د هیوادو صاحب محترم د رادیو د تلویزیون د لارې نه تاسو ټول ته سلامونه احترامات. ته خو دې ځان وپېژنه. زه خانزاده سلارزی د خانزاده ولایت. ته د کونړ د کوم ځای؟ زه خپله د مرکز یم. کله د ټول افغانستان نه چې زه پوښتنه کوم. زه د اسداباد د ډنډون د قریه یم. ډېره دا زلزله هلته څنګه تېره شوې؟ دا زلزله اوس هم خلک په یېره کې دي. زموږ ټول فامیل لوی واړه ټول تللي او عملا د نورګل درې ته ختلي دغه دیوګل درې ته ختلي. اوس هم پکې دي. دا ټول زما کور دی. ستاسو کور کې زما دا ټول زما کور دی. داسې دي چې ټول خلک په یېره کې ټول په دغه کې ټول په دغه کې ټول یو شان ته ور روان دي. هلته ټول زمونږ قوم قبیل لوی واړه ورېرونه تر زامن دا ټول اما خدمت کې اخته دي. عزت کې اوسېږي. زموږ د ټولو افغانانو یو درد دی. ستاسو د لارې نه وایم چې همدردي وکړي خپل ولس سره. قدرمن دوستان د جناب ملا امام صاحب سره هم لنډې خبرې وکړو. صاحب سلام علیکم. ستړي مشي جناب استاد بنوري واقعا دلته یو غنیمت شخصیت دی زموږ په دې جامع جمعیت کې چې ټول افغانان څه چې دا نور مسلمانان هم چې دلته اوسېږي شاوخوا کې تل راځي، همدلته خپل منځونه ترسره کوي، همدلته خپل دا دیني مراسم او بړی ژوندی حاصل کې زموږ همدلته د خدای په کور کې ده او دوی دغه خادم خدمت چې کوي دغه خادم شخصیت په موږ ټولو ګران دی. لږ به تاسو وړاندې راشئ چې دا کمره اواز واخلي. ښه لطف وکړئ استاده ما ته دا د نننۍ فاتحې په باب که لږ توضیحات راکړئ او لنډه چې دا فاتحه څنګه او وشوه او کوم جزئیات یې درلودل. بسم الله الرحمن الرحیم. اول به دا ویم چې زړه یې مو بوله تورکاڼې د صحرا دي په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. کوم زمونږ ورونه چې وو مونږ ډېر اوس هم لا تکړه یو چې دا بالکل زمونږ اوښکې هر وخت باید روانې وي او ځکه مونږ هغو سره کومک هم ونه شو کوی چې زړه م تسل وکړي که نه مادي کومک ورسره وکړی شو نه د ځان کم یو بل کومک هم ورسره وکړلی شو. نو خو تاسو لویه تابعه وکړه د یو دعا لپاره او اوس د دې لپاره چې مونږ تاسو ته الله جل جلاله ټول هر شي نه ویلو
دا آیات ولوسته چې څوک چې کله د یو شي تکلیف پیدا کړي یا زحمت پیدا کړي یا د مال او یا د ژوند لپاره تکلیف الله جل جلاله هغې ته اجرونه ورکوي انا لله و انا الیه راجعون او دا موږ تاسو ته په دې باندې الله تعالی نه اجرونه موږ غواړو خو هغه داسې اجرونه نه غواړو کوم چې زموږ د حال سره برابر زموږ د حال سره مقتضى الحال باید موږ سره الله جناب بنوري صاحب ما ولیدل چې تعداد د افغانانو په نننۍ فاتحه کې بیخي ډېر زیات او دا ستاسو بلنه یعنې دې ته لبیک ټولو عزیزانو تاسو زموږ خوله یې او زموږ ژبه یې ستاسو برکت ټولو ته ورسوله او شکر خدای تعالی دې هغوی ته اجرونه ورکړي موږ چې راغلي او خدای دې دعاګانې د شهیدانو ته قبولې کړي. بله خبره ما دلته واورېدله چې چنده یا مادي مرسته هم راټوله شوې دا صحیح او دا صحیح ده ځکه چې موږ څه موږ کولی شو هغه ورسره وکړو انشاءالله ورونه اخلاص کوي افغانان شکر دی الځای کې چې دي دا ډېر په اخلاص باندې دي او د خپلو ورونو سره مینه او محبت لري او دا ما یحب فی القلب یظهر فی الید دا وایي چې څه شی په زړه کې روز ګړي نو په لاس کې به دې ظاهرېږي انشاءالله په لاس کې به یې ډېر څه ظاهر شي او را به کولی قدرمنو لیدونکو جناب استاد بنوري د لوړو زده کړو استاد تیر شوی د پوهنتون استاد تیر شوی د افغانستان کې او ډېر د علم په جامه سمبال اولادونه یې روزلي دي دی په خپله مؤلف د ډېرو کتابونو ده او همچنان د پښتو ژبې ډېر تکړه پیاوړی شاعر هم دی له تاسو نه ډېره مننه کوو جناب بنوري صاحب خدای دې تاسو ته لا برای درکړي او خوشحاله یو چې تاسو غوندې مشر لرو دلته په ډنمارک کې د افغانانو په دې جامع جمعیت کې یو مثال به درته داسې ووایم دا مرغه دی که نه دغه مرغه ټول د لسو بڼکو احتیاج دی مرغه بڼکې ونه لري وزرونه ونه لري دی په دې پروت وي ته زمونږ وزرونه یې او موږ ستا په باره باندې پرواز نو قدرمن دوستانو موږ به ځینې نورې مرکې هم ولرو دغه قسمتونه وګورئ چې دلته یعنې زموږ د اړتیا وړ کتابونه دلته هم ایښي دي دیني چې کله د ځوانانو ضرورت شي او یا دلته د تنکي زلمیان راځي د زده کړې دپاره هغوی دپاره هم دا امکان برابر ده او د دې ترڅنګ دلته په د جامع جمعیت کې د پښتو او دري ژبې د زده کړې لپاره هم کورسونه جوړیږي. قدرمن لیدونکو زه د جامع جمعیت په باندې انګړ کې یم تاسو راځئ ما سره زموږ د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکې او مشره پیاوړې ژورنالیسته زما د ژوند ملګرې فیضه جان هوسا هم ده دلته د ښځو برخه ده چې فاتحه اخیستل کېږي چون هلته زه اجازه نه لرم نو یوازې له فیضه جانې سره مې غوښتل څو خبرې وکړم تاسو به ما سره اوسئ په دې شیبه کې فیضه جان ستړې مه شئ په خیر خدای تعالی د نور غمونه لرې لري که لنډ راته ووایې ته خو دننه وې نو موږ ته خو اجازه نشته ده خویندې نورې هم وې دلته وې راغلې وې فاتحې دپاره ښه ښه ډېره ده ښه اول خو سلامونه ټولو قدرمنو لیدونکو لږ به وړاندې راشئ تاسو هر چیرې چې هستئ جوړ روغ صحت سلامت اوسئ او د غم و درد او آفتونو نه لرې اوسئ مخکې د هر څه خبرو نه خو خپل ګرانو هیوادوالو ته تسلیت وایم په دغه ملي ماتم کې دا زموږ ټول ګډ ماتم دی ګډ غم دی او موږ افغانان ټول یو موټی یو نن په دغه جامع جمعیت کې د افغانانو جامع جمعیت کې د ابو حنیفه جامع جمعیت کې هم د ښځو دپاره هم د نارینهو دپاره فاتحه هم نیولې وه دغه شهیدانو دغه مړو چې په وطن کې او زموږ په هیواد کې دغسې په راز رقمونو وژل کېږي او اوس خو داسې خونړۍ زلزلې دي چې لا تر اوسه هم دوام لري و دوسه پایان نه لري تر اوسه دوام لري نو دلته زه داسې خبر شوم چې وایي چنده هم راټوله شوه او څه مادي کومک دا رښتیا دلته همدا رښتیا ده ډېره دا ټول کومکونه دي چې افغانستان ته نو څه ته احساس کړل دلته ښځې او نرو
پښتون او تاجیک او هزاره او ازبک ټول راغلي ول دا تا څه احساس کړی د افغانانو د روحیه د څنګه احساس کړی یوازې افغانان نه چې دلته حتی زمونږ ګاونډي هیواد خلک هم راغلي ول میرمنې راغلي وي او بس ټول مسلمانان راغلي وي میرمنې راغلي وي پیغلې نجونې وي یعنې دلته د افغانانو دا یووالی وښودلو باندې او ټول دا ټول زموږ مخکې ویل یو ملي ماتم دی د ملي غم دی د ټولو ګډ غم دی او دې کې دا نه دی چې ته پښتون یا تاجک یا هزاره اوزبک یا د بل افغانان یو موټی دي په غم او ښادۍ کې بلې ټول راټول شوي وو خدای پاک دې ټولو ته اجرونه ډېره مننه قدرمن لیدونکو زموږ غمونه د لاسه کېږي نو ما او دغه مېرمنه اسای بندگی یو هڅه او تلاش کوو چې د خپلو افغانانو غږ له دې ځای نه تر خپل ګران هیواد افغانستان ورسو او د هغې ځای نه د هغه غږ راورسو دلته خپلو افغانانو ته زه فکر کوم چې راډیو او تلویزیون او رسنۍ که ملي اړخ ولري او ملي کار وکړي او هڅې ملي اوسي دا به یو پولي د افغانانو ترمنځ ډېره زیاته مننه فایزه جانې تاسو نه مننه او زموږ د همکار نه مننه او بس ټولو افغانانو ته صبر غواړو تسلیت غواړو او شهیدانو ته فردوس جنت مننه قدرمن دوستانو دا نو په حقیقت کې زموږ نه یوازې جامع جمعیت دی چې دا زموږ یو فرهنګي ټولنه هم ده ځکه دلته د ژبې زده کړه کېږي د دین او د دینوي امورو زده کړه دلته کېږي استادان دي په بیلابیلو برخو کې ډېره پیاوړې او ښه کتابخانه لري چې په خپله موقع کې به بیا له دې ځای نه هم یو رپورټ ولرو مننه کور مو ودان چې له موږ سره وي